نن خو رښتیا د ذوالحجې اتمه ده که نه او اختر ته ډېرې کمې ورځې پاتې فکر کوم ډېرې محدودې ورځې پاتې دي. مهمه خبره دا ده چې محدود لیست موږ سره هم پاتې دی. ته چې ما وینې که ورور یې او که خور یې قرباني دې لا کړې نه او په دې کې چې کوم ځای کې قرباني وکړم او کېره دې په همدې سوچ و فکر کې به درنه ورځې تېرې وي. راځئ همدا اوس قمر بنسټ چې دی ماشاءالله بهترین ادرس دی. ټول ملګري ستاسو په خدمت کې دي. تاسو بېغم اختر کوئ او دا عاجزان لګیا قرباني کوي. پروس کال اول او دویمه ورځ موږ بیخي اختر نه دی کړی. په درېیمه ورځ موږ اختر کړی. وجه دا وه چې ستاسو قربانیانې وې هغه موږ دلته کولې او غوښه مو غریبو غربو ته رسول. نو سږ کال بیا هم قمر بنسټ چې دی ستاسو قربانیانو ته منتظر دی. یو محدود لیست پاتې دی. کولی شم دا اوس زما ویډیو ووینې ته موږ ته امر وکړي انشاءالله موږ د تابعدار یو. ستا قرباني موږ چې تاسو ته همیش لپاره د غوښتنې زموږ دا وي چې تاسو راشئ قمر سره قرباني وکړئ. منتها دغه غوښتنې زموږ فقط دې په خاطر وي چې دلته ستاسو دا غوښه مستحقو خلکو ته ورسیږي. نو یوازینی دقیقه ځای بهترین ادرس قمر بنسټ دی. دا به انشاءالله د هېواد مختلفو ولایتونو ته ورځي. سفر به کې تاسو به شهیدان اوسئ او هلته به ستاسو قرباني وړي. ستاسو نومونه به څنګه راځي د ټولو قربانۍ نه وروسته چې کوم ویډیو راځي هغې په هغه فهرست کې به ستاسو مکمل نومونه وي. هلته کولی شئ خپل نوم پیدا کړئ او ډاډه شئ او اطمینان هم حاصل کړئ چې قرباني مې شوې. الله دې ستاسو قربانۍ قبولې کړي او ستاسو ټول نیک اعمال صدقات په دغه بهترینو ورځو کې خدای پاک سوچنده حساب کړي. ویډیو در سره شریکه کړئ او بهترینه وخت دی. راځئ موږ سره شي. السلام علیکم.